سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. یو څو ورځې وړاندې ما یو انټروډکټري ویډیو راکړې وه او هغې کې ما دا کمیټمنټ کړی و چې زه به کم سیاسي اصطلاحات دي، کم ډېر بنیادي دي، کم چې موږ خپل په روزمره ژوند کې استعمالوو. هر سړی استعمالوي، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه تعلیم یافته دی، که یا تعلیم یافته نه دی، یا د ګاډۍ مزدور دی، خو داسې اصطلاحات شته چې موږ یې استعمالوو. نو ما یې زه په هغې باندې ویډیو جوړوم، خو ما دا ډېره لازمي وګڼله چې موږ داسې داسې اصطلاحات باندې خبرې وکړو. نو د هغې نه معینه دا خبره ډېره لازمي ده چې موږ دا وپېژنو چې یاره سیاست په خپله څه شی دی، پولیټیکل ساینس څه شی دی. تاسو به ډېر خلک به داسې وي چې پولیټیکل ساینس به پېژني، او ډېر خلک به داسې وي چې یاره هغه به نه پېژني چې پولیټیکل ساینس څه ته وایي یا سیاست څه ته وایي. نو زه خو تاسو ته دا وایم چې که په دې باندې موږ پوره خبره کوو نو دا یو غټ لیکچر غواړي، یو نیمه ګنټه خبره په دې باندې کیدای شي چې اصل کې دا موږ صحیح ډیفاین کړو چې موږ دا وپېژنو چې دا څه دی. خو ماته پته ده چې یاره زموږ یو مسله دا ده چې نن سبا زموږ سپین اف اټینشن ډېر زیات کم دی. موږ 3-4 منټه ویډیو کتی شو خو یو لیکچر پوره نه شو کتی، که هغه ډېر قیمتي ولې نه وي. خو داسې نه ده چې زموږ سره ټایم نشتی یا زموږ انرژي نشتی، خو زموږ منټل انرژي نشتی، زموږ سپین اف اټینشن چې دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. په دې به هم چېرته خبره کوو چې دا هم ځانه یو غټه ستونزه ده. خو زه دا خبره کوم چې پولیټیکل ساینس باندې ډېرې د دې خو ډېر ډیفینیشنز دي، په دې باندې ډېرې خبرې کېدای شي. دا سوشل ساینس دی، که زه یو خبره وکړم هغه رد کېدی هم شي، زما کوم ډیفینیشن چې دی هغه رد کېدی هم شي. خو زه تاسو ته دا وایم چې پولیټیکل ساینس چې دی دا بنیادي طور د دې سره تعلق ساتي چې د ریاست حکومت د دې چې کومه مطالعه ده نو دا د پولیټیکل ساینس دې ته پولیټیکل ساینس وایي. دا د پولیټیکل ساینس یو غټ یو عام ډیفینیشن هم دی او آسان د هر چا لپاره چې پولیټیکل ساینس یا سیاست کې موږ حکومت او ریاست د دې مطالعه کوو. The study of state in government is political science. نو په دې که موږ په دې ډیفینیشن کې دې ډیفینیشن ته وګورو نو دا په دې کې ډېرې خبرې دي. پولیټیکل ساینس په لنډو ټکو کې لکه زه ډېر آسان کما نو تاسو ته به دا ووایم چې یاره پولیټیکل ساینس کې موږ د ریاست یا د حکومت چې د خلکو سره کوم تعلق دی نو د دې په دې کې چې دې سټډي ته موږ پولیټیکل ساینس وایو. په پولیټیکل ساینس کې بنیادي طور دا خبرې چې یاره سټیټ په څنګه کار کوي، حکومت څه ته وایي، بیا د حکومت مختلف آرګنز دي، یو شهري دی د هغه رایټس څه دي، د هغه ډیوټیز څه دي. نو په دې دا چې موږ ګورو دا موږ په پولیټیکل ساینس کې ګورو. په پولیټیکل ساینس کې یا په سیاسیاتو کې نورې کم لازمي خبرې دا دي چې یاره په دې کې موږ ګورو چې دا دی د حکومتونو مختلف قسمونه ګورو. په دې کې موږ سیاسي فلسفه ګورو. سیاسي فلسفه کې بیا مغربي فلسفه ده، بیا به کې مسلم فلسفي ده، ویسټرن فلسفي ده. هغې فلسفه کې دا خبرې دي چې یاره سټیټ په څنګه وي، ښه سټیټ په څنګه وي، بد سټیټ په څنګه وي، یو ښه حکمران به څنګه وي، او د ښه سټیزنز به څنګه وي. نو هغه داسې قسمه خبرې چې دي هغه ډېر په فلسفیانه انداز کې بیان کړی شوي دي. نور په پولیټیکل ساینس کې موږ د دوو حکومتونو مناظره کوو چې کمپیریټیو سټډي ورته ویلی کېږي. په پولیټیکل ساینس کې موږ د مختلف ریاستونو په منځ کې چې کوم تعلقات دي انټرنیشنل ریلیشنز ورته وایي، په دې کې موږ دا ګورو. پولیټیکل ساینس کې موږ د انټرنیشنل ریلیشن تاریخ ګورو. په دې لنډ تاریخ کې چې کوم په بین الاقوامي تعلقاتو کې غټ واقعیات شوي دي هغه کې ګورو. بیا مختلف ارګنایزیشنز دي
انټرنیشنل ارګنایزیشنز دی پکې ګورو، ریجنل علاقایي ارګنایزیشنز دي نو هغه پکې ګورو. نو دا ټول چې دي دا پولیټیکل ساينس کې مطلب دا په دې سپیر کې راځي. نور که زه لږ سمپلی تاسو ته ووایم که نه چې یاره پولیټیکل ساينس څه ته وایي، نو که لږ موږ مخکې وګورو څنګه چې تهذیبي او ریاستي دور سټارټ شو نو خلک سیولای شو، نو بیا خلکو دا سوچ وکړو چې یاره په دې سوسایټي کې زموږ سره ډېر اړخونه دي د سوسایټي، او دا خو مطلب دی له جدا جدا پیریډز پکار چې دا جدا جدا سټډي کړی شي. نو د ټوټل سوسایټي دپاره سوشیالوجي راله. بیا د دې سوسایټي کم سیاسي اړخ چې دی هغې له پولیټیکل ساينس کې موږ سټارټ د هغې لپاره پولیټیکل ساينس راغی. د دې سوسایټي کم معاشي اړخ چې دی د هغې لپاره اکنامکس راغی. د دې سوسایټي چې کوم سټیټس دي د هغې په منځ کې چې کوم تعلقات دي د هغو لپاره IR راغی، انټرنیشنل ریلیشن. بیا د دې سوسایټي کوم مطلب دا دی د دې سوسایټي کوم ادبي اړخ چې دی د هغې لپاره لیټریچر راغی. بیا د دې سوسایټي کوم قانوني اړخ چې دی د هغې لپاره لیګل سټډیز رالو، مطلب LLB چې ورته موږ ویلی کېږي. او مطلب د دې هغه کوم سیاسي اړخ چې دی نو د هغې لپاره پولیټیکل ساينس راغی. نو موږ داسې ویلی شو چې پولیټیکل ساينس د سماج هغه سیاسي اړخ د هغې هغه ریفلیکشن ته موږ هغې ته پولیټیکل ساينس وایو، موږ هغې ته سیاسیت وایو. نو لنډه دا ده چې په پولیټیکل ساينس کې پولیټیکل ساينس د دې خبرې سټډي ده چې یاره ریاست څه ته وایي، حکومت څه ته وایي، شهري څه ته وایي، د دې شهري مختلف اسپیکټس دي د لایف، د ده رایټس څه دي، د ده ډیوټیز څه دي. نو پای کې موږ پولیټیکل ساينس کې موږ دا د پولیټیکل ساينس کوم مطلب سبجیکټ میټرز دي هغه دا دي. د را روانې ویډیو دپاره اجازت غواړم. مهرباني.